ګناه له چې د عذر وکړه دا د ګناه نه بدتر کار دی. ګناه دنه وشوه ځان به ملامته ګڼې یا الله زما توبه ما ګناه کړې ده ما ظلم کړی دی وبه ژاړې الله ته ملامته به کې ځان او چې کې ګناه او بېله الټه ځان له به عذرونه هم ګورې بهانې نو علما وایي دې کې د کفر خطره ده. مخکې خو ګناهګار وي تش او چې دا ځان له بې دلایل هم ګوري او الټه ځان نه ملامته کوي بلکې تکبر کې راځي او ځان له نو ایمان هم دنه لاړلی ختم شو. اوس دې د کفر خطره ده. الله اکبر. زموږ خلک څه کوي لګیا دي په ګپ کې مونږ اخته ګپونه هم جوړ کړي دي دې دین نه. ته به وایې دا زمونږ دا بدن کې مونږ په خپله جوړ کړی دی مونږ یې د ځان په خپله خالقان یو. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي که نه ولې تاسو د خپل ځان په خپله خالقان یې دا تا د خپل ځان په خپله جوړ کړی دی چې ته وایې زما خوښه ده او زما مرضي ده چې په کومه طریقه باندې زه ژوند تېروم او میرا جسم میری مرضي او دا خبرې کې لګې او خپل مې واده دی چې څه پکې کوم او خپل مې مړی دی چې څه مې خوښی کوم به او خپل مې بدن دی چې زما خوښه ده څه کوم او دا چل دی او دا چل دی. الله فرمایي دا خو بیا ته مؤمن نه نو چې مؤمن هغه دا نه و چې زما خپل او زما هغوی نه دا هر څه د الله دي هغه څه وایي هر څه د الله رب العالمین دی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. که زه د بدن عبادت کوم که زه د مال عبادت قرباني کوم که زما دا ژوند دی که زما مرګ دی دا صرف د الله دپاره دی. زموږ دا ژوند او بیا زموږ دا نفس دا یو څو فوټه زموږ مالونه دا د الله امانت دی. بیرته بیا الله موږ نه تپوس کوي. الله راکړي دي الله رب العالمین بیرته تپوس کوي چې څنګه دې استعمال کړو او د دې په بدل کې الله جنت درکوي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله قرآن کریم کې فرمایي بېشک الله سودا کړې ده د دې مؤمنانو نه اخستي د دوی نفسونه د دوی مالونه د جنت په بدل کې. که جنت ته پکاري نو دې ځان ته به ځان نه وایي چې دا زما دی بلکې دا به وایي دا د الله امانت دی. دې خپل مال ته به خپل مال نه وایي بلکې دا به وایي چې دا د الله امانت دی. دا ځان دا یو څو فوټه بدن دا به د رب العالمین په رضا او د هغه په مرضۍ کې استعمالو الله به الله جنت راکوي سودا به اله کېږي او دا خپل مال به د رب العالمین د رضا په کارونو کې استعمالو بیا به الله رب العالمین موږ له جنت راکوي نو سودا به کېږي.